بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الله کنن بلا مې وایي کوم باندې کې بیا خړې دي نه دا فایر ایډیټس باندې کار کړی و کنه رسول اصل کې ویو نه ویو اصل کې قتل خدا آیا خدا منظره کوي منظره څه ته وایي کړسه شوکوال المنظرة لك تبراوي ولا يا منظرة المنظرة أستاذها تبع ها المنظرة بنادي رسول غير رسول الكتابي مينيس كيس كمان إنما ساخذ رياسان إنما يوسف كي important لكن مثال نظر اسمه سكي أول كمان نخ بهين ما سان اللي مش مان كارماني خمسة يودا أوبجيكت من واحد إذا مداخل دارا بركل سيد شو الله فاهم ترى اسمه قرية دي كبير types شو الله خبرة دي بيجس الله تقول بيجس types لكن simple wireframe كده سواق لي قرية دي كريش كده ترى رأسي يوازي wireframe هذا كاركي frame شكل so in this simple form رأسي يتراشي wireframe شكل لا دي رأسي drop شكل كي واره drop quality ده رأسي normal واره هرمالي هرده رأسي enhance واره هرمالي شكل new types هم كده سه important مانا سنخ كاري ځینې کسان مثال وکړي سو لکه ایډیټ وایي کې ویندا اصل کې ځان چینج کی کوم ځای کې چینج کړي چینج کړي لسه دا مثال سمپل وایر فریم واخلي او بس لکه به خو ایډیټ وکړي دا یاد راولي نو ورسته نه مونږ کنورټ کی فکر مونږ نه وایر فریم کې به خو ایډیټ کی دا به خپل کی اوس کتاب به دا لاین بدل درګي چې مثال سمه یې خاصه مې خو وایي شي اوس په دغه کې اوس لاین نه دی بالکل فویل کلر دی نو ډراپ وایر فریم صحیح دی بالکل دا به کې واخلې چې کوم تاسو یې پنسل دی دا شان تاسو ګورئ دا نارمل دی حالت صحیح دی زیاتره انهانس خلک استعمالوي صحیح کوالټي کې فرق دی بلکې تاسو ګورئ یو څو اپشنز نور پکې شته نو داسې هرځي اپشن پکې نه تاسو ګټه به نه لري صحیح شو ځکه یو څو اپشنز زګې چې کوم امپورټنت وي صحیح وګڼه غواړم صحیح کمانډ تاسو زګې چې بالکل 100% تاسو په راګي سرویس سره کار وکړي سناز تاسو په یو کمانډ باندې سره وایي چې مثال لا کمانډ سره کار کوي صحیح شو بل یو کمانډ نه کېږي ما سره فل سکرین کار لري کنه که مثال موږ یو څه ډیزاین جوړ کړی دی او چې مثال فل سکرین کې کار کوي نه درته وړاندې کوي نه فرق کوي مثال شو مثال اخلي کار کې خپل ډیزاین جوړ کړي او دا وایي مثال خپل ډیزاین نه دارا کی وي ګور سره ورته څنګه راشه مثال نو فایل دې ته وراشي چې بس واخلې فل سکرین باندې وکړي چې کله فل سکرین کې مل فل سکرین या कदा क्लिक को की व्यवहार है तरह से यानी कीबोर्ड ने F9 प्रेस किया और लगा तो वो जो के मतलब F9 प्रेस किया बीच में जगह खड़ा है जो कि भी तरह से नेट्स और आखिर से फुल स्क्रीन माने क्लिक है करना वैसे तो क्लिक हियर सही वही तरह से और एक बार से पेज व्यू सेलेक्टेड ओनली फिर सेलेक्टेड ओनली ऑन सदानी مثال ما سره اصل کې یو څو آبجیکټ نورم وګڼه د سره څنګه نور آبجیکټ مثال وي تاسو ته مثال نور رنګونه ورکړئ د خپل ځان نور زیات آبجیکټ دي او تاسو پکې یو آبجیکټ انتخاب کړی دی صحیح ده مثال دا آبجیکټ انتخاب کوم ماته څه دا ونه وکړه چې کوم یو آبجیکټ انتخاب شوی دی بالکل دا ماته وي شنو ته تراشه او دې کې سلیکټ اونلی باندې کلیک کړئ او ځای ودا ښکارا کې بدل کې هایر شي پوه شئ یې سکیپ پرس کې دا کلیک وکړئ په خوشوي کنه شو کوئی شمسا حضر الله تام بخیر غیږه نه لګیږي پیج سورټ ټوی سکار کې پیج سورټ ټوی کار دا نه کنه کومه مثال سره یو څه خبره ما اټ کو ځکه مثال یو بل آبجیکټ سي دیس آبجیکټ انا ویل لیک او بل پیج ما نه باندې سره پلس باندې کلیک کیو بل پیج مثال واخله بل پیج کې سي دیس صحیح ده سره په ماړي کنه چې ټول پیجونه په یو ځل داسې وګوري چې سورټ ټوی د تیم سره وګوري مثال سره پیج جوړ شوی چې نه پیج جوړ شوی دی کنه دلته به تاسو راشي ویو ته په یو کې پیج سورټ ټوی باندې کلیک کوئ 100% 1 2 3 زه په کې نه شته او آیا اذا مدري پیجونه دي کله ما څه دوه پیج زه ډیلیټ کوم دا څنګه ډیلیټ کوم رائټ کلیک کړئ دا کنه خپل اصلي هغه 100% دلته راشه مثال زره زما ټو پیج ته کنه وی تر راشه وی که سواخله وی ته کله کله زراله دا سورټ ټوی کومار اف کا دا ټو پیج دا وایي دا کې رائټ کلیک کړئ د نیټ پیج اب دې آپشن راځي چې دې وړ کې دا وایي مخکې ټوپنه ما واه کنه مخکې دا خو
داسې کمانډ نه باندې کېږي داسې مشکل او داسې کمانډ وضع نه باندې کېږي مثال په سره راشه که بیا دې هلته راوړل سره راشه بس په دې کې یو آپشن دی لکه دا نه دی وایي ته ځای دی که نه ټول ناست دي دلته چوکۍ راوړي څنګه خبر څه کوي څوک راځي څوک مخ نه راځي که نه سوټ میوزیک مارک آف کوس نو وخت لري دا ولې هغه وی منیجر آسان دی تاسو مخکې ویو کې ویلې دی کنه سوم ټولز کوم مخکې ویلې او سوم ټول کوم ځای کې دی دا نه کنه دا سوم ټول کوم ټول خبرې کړې دا ټول هغه آپشنز دي زوم کول نه دي کول اټول نه دي کول صحیح ده سبا کې شته شمسه ټول هغه آپشن دي ښا بلې رولر مثال کې تاسو وګورئ خطکش کاری کنه کاری موږ زیاتره موږ د ګریډ لاین لپاره استعمالول کې تاسو خطکش موږ ګریډ هدایت لپاره استعمالو خو دا موږ ورسره وایو دوی د تاسو راشي د ګریډ رولر کې تاسو ځان اف کړئ خطکش نه ښکاري کبه راوړي وي تراشه قتل نه قتل دا دیو کار دی صحیح شو خطکش وایي کلیک کړه خطکش برسي خطکش نو به زیات استفاده کیږي ښا تاسو ګریډ وایي ګریډ لاین مخکاره کیږي موږ ګریډ لاینز رسوي ګریډ لاین ورته ګریډ ورته ویل شو کله سره شي ګریډ لاینز ګریډ لاین باندې کلیک کی د سره سره ګریډ لاین ګورې یا سره دلته سره زما د چې مارکه معاف کوم او دا معاف کوم دلته سره د اصلي ګریډ لاین ورته ویل شو اوس ګریډ لاین راځي خو دا ښکاری نه راولې دلته ورته وی تراشي او دوی کې وسو عام کی ګریډ لاین نه تا کی اوس ګور اصلي ګریډ لاین د څه ویل شو ګریډ لاین کوم لیکل په ترتیب سره کولې شو او شی په ترتیب سره رسمولې شو یو کار په ترتیب سره جوړول شو ډېر زیات امپورټنت دی صحیح ده تاسو راشي ویو کې وی تاسو ګریډ لاین کې تاسو ریزن اف کې تاسو ګریډ لاین ښکاري تاسو یې ښکار کوي تراشي بس شو ګریډ لاین صحیح ده تاسو تراشي شو پیج خبره ده مثال کې تاسو ګریډ لاین ټول ختموي کنه سلیکټ راشي او سلیکټ ګریډ لاین تراشي ډېر تراشي ډېر کې څه واخلي سلیکټ ګریډ لاینز and then delete صحیح وګوره د پیج کې یو خبره ده تاسو فکر کړئ یو کې مینو کې دا شو خبره ده شو همدغه د پیج خبره ده دا پیج پرې شکل کې ښکاري دا نام موږ سره ورته ویل شو تاسو وی تراشه د یو کې وګورئ شو کې تاسو وګورئ پیج بولډ د شکل کې دی کمپلیټ بلیډ شکل کې واخلي ګورئ د شکل په راځي فکر مونږ دا سیولان راځي تاسو پته نه زما سره کومه ډیلیټ کوم څه پته نه فکر مونږ سبخه سټایل بدل شو کیو تراشه ورته د شو کې تاسو وګورئ دا پورټیبل ایریا تاسو واخلئ پورټیبل ایریا راځي 100% شو تراشه که وګورئ دا واسه اف کما دا ولوم اف کما ریویو تراشه لیو and then this off یوازې لاسه نو چک کوي که تاسو به وای نه نه کار کوئ تر شو تر دا معاف کی سمې پته لګي نه راغلی پته لګي نو سبق سر شو کی کوم ځای مې شو کوم دې ته زرا شمه سبق ما تا شو باندې کلیک کوم شاباس کزه دا ان کوم ما ته بالکل دې شکل کې راشي دې پیدا شي نو دې فائدہ دا ده ته په سبې پته لګي چې څنګه ځخته ما کوم ځای کې خدای ما کنه اوس کدا ته پته نه لګي پته اوس پته دا اوس پته لګي غره تل ځخته ته ته لګي کوم ځای کې خدای ما ها ته په خپل ډیزاین جوړ کې ته ما ته پرنټ ځای پر ټیګه باندې دا ورسې کې چې کوم ځای کې باندې پروت دی ګان دا پیج ان کړی مثال دی مثال پیج ان کړی اف کړی کنه دا پیج مثال دا اف نو سبت لګي کوم ځای ځته ہے سوس چې موږ ټیکس باندې دا سره ها چې موږ کار جوړو یا برځه ټول کور موږ دې سبګه نه څه 100% دا زپی ځای څنګه ورکړی تاسو بیا لګ ډیزاین لا بوک جوړ شي کنه هغه موږ سره تاسو خپل کوښښ نه کوي صحیح کېوال دا یو ولا صفه ور دي چې ته ور ډیزاین جوړیږي اول دا غټ جوړای نو څه به بیا سایز به کمای چې نه دې کې بیا جوړیږي مثلا 70 د وړي او شي تاسو نه راوړئ سو دې ته موږ مکه دې شمال ته دې پښتنه نه سو سب خان ستاره باندې راغله او راشه موږ بس په ورته سکو ویلو ګره دا هر څنګه ورته ویلو لانډسکیپ اند پروجیکټ نه راستي پارافین نو څه دا صفه لکه هغه د صفحې د سایز خبره مخکې ما څنګه دا ګره د سایز نه دی لیټر واخلې A4 اخلې 3 اخلې هغه سایز دی دې کې ولې سره ستړي دي او دا څه کوي مثال صفحه A4 سایز صفحه د راچوري ته وایي چې صفحه د مثال لاس متر صفحه ورته داخله کې لاس متر صفحه په A4 باندې ځکه کیږي دا سایز سوای د خپل فایل سایز او کوم نه او ته وایي چې لکه نفر ما ته وایي چې یو بورډ جوړ کنه
لاس بلاسو کې مثال یا 50 په سره ته کې مې تاسو فکر کوم بدیم کې ویلو نلم تاسو ویلو سما وایډ ورکه سما هایډ ورکه انس ته راشه ما تاسو په ودا ځان دی ان فرمایي مثال لاس په زرا څخه جوړ کا کار جوړه کته متر حساب سره کې متر واخله کا لکه ګره متر کوم ځای کې نه ملي متر د متر کومه نه دا رکنه میل دی ها متر نه نه نو څه ولته راغلم مثال سو کې مثال نه پر وایي چې لاس متر چې وایډ وي او 2 متر یې سوي هایټ وي متولي دا پر او کېږي ځان جوړ کړو اصل نو څه ځم یې نه وایي مې دا نه وایي چې وایي دا ته وایي نه دا څه ما کې وراسي بل یو دی any other rule our څه کار کوي ور یا ساته تر اسمه مثال یو object یل تر اسمه دا تر اسمه یو مثال object تر اورم یو دا object مثلا مثال د میلاله یو کار کوم چې هر څه کار وي یو مثال یو دا object کوم راوړم یو سم یو خل سرسوي اوس کله سره راشي مثال لگا delete کی سکه delete اوس کله delete تر delete کی کار کنه کار انټو delete کله باندې کلیک کړئ ځکه راځي یا ساده کې تاسو یو تراشي په دې کې د ریموو رول اور نه دی راغلی کله چې کومه تاسو آن کې او دا تاسو ریلیټ کې نو تاسو ورل دا تاسو بری انټو کې سم نه کاری نشته د لپاره یا سره چې کومه اف ساتي نو تاسو یې انټو کاری وښوي نو دا اصل کې ما امپورټنت نه دی مصالح نه دی اسانه خبرې دا بل یو سره وایي نه ښه بل snapping like a snap to pixel snap to grid snap to grid line snap to object دا اصل کې snap to په هر د باره استعمالي کنه موږ مثال کې تاسو وګورئ چې یو object راخلم تاسو پر snap باندې پوری کوم په خپل هم پوه شئ کې مثال نو وخت باندې من خانه یا مثال دا object راوخسته د ساتونه ګورې مو چې نو وخت نه یا مثال دا object راوخسته باندې مثال بل object کوم راوسته صحیح ده اوس کله چې دا object راولې ګورې دې object مثال لسره برابر وای ورکه وګورئ ډېر سنټر کې ځای شي نو نو سپر د سنټر ته ټوپ کې ګورئ فکر باندې ایور زه برابر ومه د کوم ستاره برابرې ټوپ چوي فکر باندې دا څه کې سوي شو سنپ ټو object ورته ویل شو کوم کله سنپ ټو object نه راغلی ځای نه دا سنپ ټو object نه غیر فعال کو تاسو وګورئ 100% تاسو برابر ولای شي ګرځي په خپل خبره باندې فکر باندې سنپ ټو object او بل څه تاسو وګورئ snap to grid lines and grid line تاسو مخکې نه مخکې وویل تاسو grid line وې کنه تاسو grid ویلې شو کنه دا grid line یو grid بلې grid line تاسو یو تراشي کنه دا ځان اف کې او دا مثال grid line یو دا grid line بل دا grid line راوسته صحیح ده اوس تاسو دا object نه دا object دا بالکل دې مطابق حرکت ورکوي کنه ور دا اوس غیر منظم راځي فکر باندې زبل تراش ما edit تا ویو کې بس اخر ما edit snap to object snap to grid line سمجھ گریڈ لائن میں برابر برابر فکر منے بالکل snap to grid line ناشر په هر object کې تاسو غواړئ snap to grid باندې مخکې په grid line واخلم یې مطابق به حرکت کوي هر یو grid مطابق دلته به زرا شم ویو ته په یو کې بس وان کما snap to grid line اف کما او ته به زرا شم یو کې بس snap to grid دا به واخلم به وي هر یو سره ټوپ شي فکر باندې د تاسو ټرین ته ځو نه هر یو څه ځان پوینټ رسوي هر یو پوینټ ځان رسوي پوه شئ کار موږ د کار کارونه کې تاسو باندې نه پوهیږئ ښه دې هر کې سنپ ټو object وي تاسو کولای درې وړه پوینټ وخت تاسو ټول انم کې صحیح ده سنپ ټو پیج هم پاکستان پیج مطابق سنپینګ کې صحیح ډاینامیک ګډ لاینز دي تاسو یو تراشي ګورئ دې کې بس تاسو کومه د ګریډ لاین ختم کړئ دا راشه باندې او دې کو سوال د ګریډ لاین دا به زنه اف کومه ګریډ لاین ختم شول دا بل بس سلیکټ کومه وي دا به راشم یا په دې ګریډ لاین باندې خپل کلیک کوئ مشکل نه ګرځو نه وخت دیګا بس په دې باندې کلیک کوئ ګورئ داسې انګلیټ کوئ صحیح شو ډیلیټ پوه شئ یو تراشي دې او یو کلاس وګورئ سټاپ کې ګریډ اند رول سټاپ دې نو په خاص څه نه دی کې یوازې ګریډ لاین دی کوم د ګریډ لاین واخلو کنه یو تراشو او دې ګریډ دا ان کو ډیزاین او به یو تراشو دې کې مثال سټاپ دې ګریډ اند رولر سټاپ دې تاسو باندې کلیک ګورئ مثال هرڅه سم سایز ورکې کنه هرڅه سایز ګریډ لاینز دا ورکې پینټ حساب سره ورکې دلته دا ورکا او پیسټ ورته ورکا رنگ ورته ورکا کنه
سر بالکل دا رنګ ورته ورکړه او سلاید شو گریډ از ا لاین ذکر کې شو گریډ ډاټس ټکی ټکی کنه ډیزاین او کې ډیزاین ګره ما شغل ته خپل فکر مونږ رنګ یې مګا نه لګس مسافه مو کې پیدا شو خپل منځ کې تاسو کې default size لري default size د بل ته تراشي او له بل تاسو وګورئ default size به کې فکر کوم نشته بيجيجار شو بالظبط انا مختلف برابر هذه حالة برابر هذه حالة داخل size كم صحيح and start this and then okay default size ما جينيش تلاقي خا default size واقع راجع تقول new page واقع برا default صحيح شو يفترض شو ده كبل options أصل كي grid lines top and grid lines دوما مهم نقدر نختار كده كي تصل ما قدرنا نجري كذا الدراسة من grid line ده زنا off كمان अब यहाँ साथ है तो जरा ज़मा ने grid lines से top था grid lines से top माने कैसे click कम अगर यहाँ साथ है show grid lines मखकारे की आप मखकाम हक कर गए कि करे ने कि हम यहाँ काम नहीं देरी करना grid line तो वही दस समझ क्यों हुई तो हर कश माने बगले के हर कश पे की सही शुआ दस लोग बता रहे हैं ये उस तक वरे दस राज़मा grid line ज़ग grid line माने click करो मगर ना line माने snap to grid दा हमारा खबरें नहीं شو grid lines colored कलर जितना grid line नहीं इधर जिक्र आवारा माना तब कौन मिसल रहा है सही है बिल्कुल बदल रंग से रश और कलर सेलेक्ट की गई मेरे को मना कर रशी सेलेक्ट की बिज़े तक सुर रंग यार और जिक्र vertical grid line राज़ी ने वाला कम स्टाइल ने खाबे है horizontal and something else and सबसे रो मुसाफा तवार का ना जो vertical और horizontal मुसाफा का वाले शे और तो ये ज़रा के डाउन के डिज़ाइन संगे दासों के वर तासर आवारे हमारा असल वराजी और जिक्र दास इंतखाब हुए सुर्खी की बात जिक्र दास बाहर की है ना मामा मशीन रंग बनाया लेकिन मैंने और एक हम डिफॉल्ट रद्द तास पर भी इंतखाब हो रहे हैं तो मैं तराश में लगा बस का मगर ग्रिड लाइन में ना बिल्कुल ये तराश है और ज़रा सेलेक्ट ऑल ग्रिड लाइंस एंड देन डिलीट वश में صح بقنيش تكشتا بس بنا غايدت layout بنا با دبر فيديو كي هو مخنا